دا افتخار می بس دی چې سلګونه زره ولس راته زر کلن وایي. محمد اشرف غني سلام او مینه خوږو کتونکو وخت مو په خیر ستړي مشي. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نن د افغانستان د ولسمشر ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه رسما پیل شو چې نږدې 2 میاشتې به دوام وکړي. د ټاکنیزو کمپاینونو د پیلېدو سره سم په لومړي سهار همدا شیبه د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم پراخه غونډه د لوی جرګې په خیمه کې روانه ده چې په زرګونه خلکو په دې غونډه کې ګډون کړی دی او د محمد اشرف غني ملاتړ اعلان یې کړی دی. ولسمشر غني خپلو پلویانو ته د وینا په مهال وویل نن د کمپاین ورځ نه ده بلکې تاریخي ورځ ده. نوموړي نورو نمایندانو ته په خطاب کې وایي دا ګز دا میدان که تاسو وګټله مبارکي به درکړو او که موږ وبایلله لارو کوڅو ته به نه راځو. په دغې پراخه غونډه کې ولسمشر غني خپلو پلویانو ته وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د حضرت عمر او علي عدالت پلوي کوم. غني وایي زه 1000 کاله ژوند نه غواړم 15 کاله مې پکار دی چې ستاسو خدمت وکړم. ولسمشر وړاندې وایي ژمنه کوم چې د افغانستان ټولو تولیداتو ته یو ځل بیا نړیوال بازار پیدا کړم. نوموړي زیاتوي دا ټیم به په قوت او جرأت سره د ملي ګټو څخه استازیتوب کوي نه په زاریو او سوال سره. اشرف غني طالبانو ته هم په اشاره ویل موږ ته په سپکه سترګه مه ګورئ هر افغان دروندوالی لري که مو راته په بده سترګه وکتل تاوان به وکړئ. ولسمشر غني دا هم ویل پردی کټ پر نیمو شپو وي په خپله یې وګټئ بیا یې وسټئ چې څوک درته نه وایي چې په دې پیسو هغه مه جوړوه او دا مه جوړوه. هغه په دې تاریخي وینا کې په خپلو پلویانو ته دا هم ویل زه د ننواتو سړی نه یم لرغونی تاریخ لرو میرویس نیکه ابدالي او نور به څه وایي. غني زیاتوي 3 کاله وروسته د ډیورنډ کرښې هغې غاړې قبایلو ته برېښنا ورکوو. غني خپلو پلویانو ته دا هم ویل ټولو درته وویل چې غني لیونی دی که لیونی نه وی د سلما بند به خلاصېدو د افغانستان اوبه به مهار کېدی. زه په تاسو او هیواد مین شخص یم. ولسمشر زیاتوي همدا افتخار مې بس دی چې سلګونه زره ولس مې راته 1000 کلن وایي. هغه وروستیو نیوکو ته په اشاره هم ویل پروموټ موسسه د لومړۍ میرمن نه ده. لومړۍ میرمن دغه موسسې باندې حتی انتقادونه هم کوي خو د لومړۍ میرمنې دفتر زما په معاش وړاندې ځي هغه افتخاري کار کوي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د الله نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ همدغه چینل ستاسو په خدمت کې دی. سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.